بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو یو محترم رو دا پښتنه کړې ده چې زنانی سره زر لري سونا لري خو هغه اختیار و خاوند ورکوي، نو آیا بیا پر دغه زنانه اختر ستا او کنسته؟ محترمینو کومه زنانه یا ښځه چې صاحبه نصاب وي د دوی په ملکیت کې دومره د ضرورت څخه زیات شان وي چې پر هغه باندې اخترۍ واجبېږي، نو پر دغه زنانه ضروري ده چې دا خپل اخترۍ د خپل طرفه څخه وکړي. د دې پر خاوند باندې دا لازمه نه ده چې هغه یې وکړي. خاوند که چیرې مالدار وي هغه به خپل ځان ته اختر کوي او زنانه صاحب نصاب ده هغه به ځان ته اختر کوي. په حواله سره ده البحر رائق جلد نمبر 8 صفحه نمبر 102 شامی جلد نمبر 6 صفحه نمبر 312 فتاوا هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 292. دا کومه خبره چې د اختیار دا کوي ګورې عزتمنو، دا سره زر دا سونا دا د ښځې خپل ملکیت دی، څوک د دې څخه دا په زوره قبضه کولی نشي، دا غاصب دی بلل کېږي. او که ایسې دا په خوله وایي چې ما خاوند ته اختیار ورکړی دی، دا هسې فضول خبره دی. په داسې خبرو څوک د الله څخه ځان نشي خلاصولی، ځکه خاوند په خبر نه وي، هغې غوږوالي بدل کړي، والی بدل کړي، زر کې تصرفات کړي وي، خاوند ګسه په خبر نه وي. ایسې د اختر په شپو کې ډېر اختیارات په یاد ورشوی، دا اختیار د خاوند دی. دا رقم کېدلی نو خو کلي والا دې راجمع سي، دا یو سړی دې وټاکي ګرد د مال اختیار دی، یو سړي ته ورکړي بس هغه به اختر وي. نو چې کومه زنانه سونا زر لري دا به خپل اخترۍ کوي. که چیرې د یو زنانې سره یوه توله دوې تولې زر وي او د دې سره دا نغدي 10 پی 20 پی هم ولري یا د ضرورت څخه لږ زیات سامان ولري، 2300 زموږ د 2019 کاله په حساب سره په چمن کې دغه نصاب دی چې دا ولري بس دا زنانه به اخترۍ کوي. نور که دا نغدي لري او که نه لري زر دې خرڅ کړي، شل دې سروي جوړې لري، دومره د غیر ضروري شان د زموږ زنانې لري چې هغه د بغیر زر او نصاب ته رسېږي. نو په کار دا ده چې دغه زنانه اخترۍ وکړي. په دا خبرو باندې خلاصیت نشته چې زما اختیار د پلاني دی، د پلاني اختیار زما دی. داسې خبرې دي چې موږ یې سره کوو. په داسې خبرو الله جل جلاله ته څوک دوکه نشي ورکولی. والسلام.